سلام ستړي مې شي درنو لیدونکو بیړني خبر ته ښه راغلاست. زه کفتان جان تومنځی یم. نن د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ اړوند لاندې باسول سیمه کې یوه کښتۍ د کونړ سیند خونړیو څپو لاهو کړه چې پکې 33 تنه سپاره وو. یاده پیښه نن سهار 8 بجې رامنځته شوې چې پکې 20 تنه ژغورل شوي، 8 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان دي. نور جزئیات د خلیل رحمان تومنځي په دغه راپور کې. نن د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ اړوند لاندې باسول سیمه کې د کونړ سیند خونړیو څپو یوه کښتۍ لاهو کړه چې پکې د نارینه، ښځینه او ماشومانو په ګډون 33 تنه پکې سپاره وو. یاده پیښه نن سهار 8 بجې رامنځته شوې چې پکې 8 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی، 20 تنه ژغورل شوي او 15 نور ټپیان دي. تر دې مهاله له یادې پیښې 6 جسدونه پیدا شوي او د پاتې نورو د پیدا کېدو هڅې روانې دي. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي قریشي بدلون طلوع نیوز ته په خبرو کې یاده پیښه تایید کړې او زیاته کړې ده چې د پیښې ځای ته د روغتیایي ټیمونو ترڅنګ د ژغورنې ټیمونه هم رسېدلي دي او ډېر ژر به پاتې جسدونه هم پیدا کړي. د پیښې اصلي لامل د کښتۍ د جنراتور بندېدل ښودل شوی دی.